ملګرو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. الله تعالی دې وکړي چې تاسې هم زموږ په شان روغ رمټ او په صحت منظم یاست. زه دا ځای نن یو ځل بیا ستاسو په وړاندې له یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه کولی شو خپل یو نوم سم صحیح په ښایسته راولو او یا هم د یوټیوب لپاره تمنیل جوړ کړو. نو ملګرو له هر څه نه مخکې که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او یا مو زموږ چینل تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو هیله کول کېږي تاسو نه چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګړنګي نشان ووهئ. نو انشاءالله تعالی زه به تاسو ته روزانه یوه یا دوه ویډیوګانې ستاسو د ضرورت په اړه زه جوړوم چې ستاسو ضرورت په هغه ویډیوګانې کې حل سي. نو راځئ ملګرو چې په ویډیو پیل کړو. له هر څه نه مخکې به تاسې لاړ شئ پلی سټور ته او پلی سټور کې به دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ پیکسل لاب. لکه څنګه چې تاسې په موبایل سکرین باندې وینئ پیکسل لاب اپلیکیشن د پلی سټور نه به تاسې ډاونلوډ کړئ. نو زه اوس پیکسل لاب اپلیکیشن خلاصوم. ما سره یو پیکسل لاب اپلیکیشن شتون لري نو زه دا اپلیکیشن خلاصوم. دا چې دا ما مخکې جوړ کړی صحیح ده. اوس دې اپلیکیشن کې موږ یو نوم او یا هم یو تمنیل جوړوو صحیح ده یوټیوب لپاره. اول به تاسې دې کې نوم در وښیم صحیح ده او یا هم سایز به د تمنیل د یوټیوب لپاره تمنیل به در وښیم خو هغه چې نوم هر څه پکې راځي. نو تمنیل لپاره دلته امیک سایز لیکلی صحیح ده. کله چې دې امیک سایز کلیک وکړئ دا وګورئ ملګرو امیک سایز باندې کله کلیک وکړئ نو دلته تاسې دا کسټم ووهئ. نو دلته به تاسې چې دی هر یو پروفایل پکچر یوټیوب چینل بینر یوټیوب تمنیل فیسبوک کور آرټ ګوګل پلس کور فوټو نو موږ چې دی تمنیل سره کار دی صحیح دی تمنیل. او ځینې ملګري دی که چیرې غواړئ کم د یوټیوب چینل چې دی د هغه چینل شاته چې کوم عکس دی هغه عکس لګوي نو هغه ته د یوټیوب چینل بینر وایي صحیح ده هغه دې دا انتخاب کړي. خو اوس موږ تمنیل انتخابوو. تمنیل چې مو انتخاب کړي بیا به اوکې ووهئ. کله چې مو اوکې کړل نو دلته تاسې خپل نوم ولیکئ. مثلا اوس زه لیکم په دې کې نوم دلته به تاسې ټیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې ټیکسټ کلیک وکړئ بیا به دلته به په دغه پنسل نشان کلیک وکړئ. دا لیکل چې دا مکمل ختم کړي. دلته زه اوس لیکل کوم دا نوم ما ولیکئ صحیح ده ملګرو. دا ما ولیکئ دا نوم چې دی زه اوس دا لږ کې داسې غټوم صحیح ده. دا چې مې غټ کړي ملګرو دې ته چې دی زه کلر ورکوم صحیح ده کلر ورکوم. اوس دې نوم ته چې دی زه دې نه د افغانستان بیرغ هم جوړولی شم. د اوس مثلا د قاري ته تور او هم سیف ته چې دی دغه شین رنګ ورکوم دا سور غلط شو سور او هم رحمان ته چې دی دغه شین رنګ ورکوم دا رنګ ما ورکړي صحیح ده ملګرو. نو بیا به تاسې دا کلیک وکړئ صحیح ده د افغانستان جنډه هم جوړه شوه. نو اوس ملګرو دې ته فونټ ورکوم فونټ اوس دې ته کوم فونټ ورکړو کوم چې صحیح فونټ وي لیک تاسې کتلی سي هر قسم فونټونه کوي پاس ورته ګوري دا نوم په دې شکل درته راځي. زه اوس په دې کې یو ښکلی فونټ ورکوم هغه همدا دی دا مې ورکړئ. دلته ګوري زما نوم صحیح راغلی خو دا یا سمه رانغله. نو یا لپاره به تاسې بیا ولاړ سئ دا یا به خرابه کړئ بله یا به ورکړئ صحیح ده. د یاګانې خو پښتو کې ډېرې دي خو یو بله ورته ولیکئ دا هم صحیح نه ده. یا دغه یا ورکوم. دا یا صحیح سوله. اوس دا د سیف یا چې ده دا غلطه ده صحیح ده دا د سیف یا چې ده دا هم سموو. دا یم هم صحیح کړه صحیح ده ملګرو. اوس چې دی دغه لاندې راغلی تا به داسې کاش کړي دا نوم چې دی دلته صحیح راسي. اوس دغه نوم دی دا ما ولیکئ دا نوم. اوس دې نوم چې دی دې نوم ته اوس د کوم دې نوم شاته چې کوم دغه دی بیکګراوند دا بیکګراوند موږ ختمول غواړو صحیح ده. باید دا عکس موږ سره په پي ان جي کې سیف سي
شا بیکګراونډ یې ختم سو. اوس ملګرو کوم دغه نوم چې دی دا نوم نه معلومیږي، نو دې دپاره به تاسې څه کوئ، تاسې به ولاړ سئ، دې دپاره به تاسې دلته یو بل شی ورسره وکاروئ چې دغه چې دی سټروک نامه چې به راسي، دلته به په دې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ دلته به تاسې سپین رنګ انتخاب کړئ. سپین رنګ چې مو انتخاب کړئ دلته تاسې دې ته رنګ ورکړئ. ګورئ داسې رنګ ورکړل کېږي، خو نه تاسې به دومره رنګ ورکړئ، بس صرف چې دا نوم معلوم سي. دې ته مو دا ورکړئ، دغسې دې ته تاسې دا نور هم ورکولی سئ، دا رنګ شیان دي ملګرو. ګورئ زه دا نور نه ورکوم، صحیح ده. او دغه رقم ترډي ټیکس لیکئ، دا هم ورکولی سئ. دا ګورئ ترډي راځي، نو ترډي نور یو شی زما په کار، ما بس دغه ساده نوم جوړومه. نو اوس ملګرو دغه دی زموږ نوم جوړ شو. که غواړئ سټایل داسې کت کړئ هم کتېږي، صحیح ده. دا ګورئ ملګرو نوم مو کت شو، نو دغسې پخوانی نوم صحیح دی. نو اوس دې کې نور شیان هم تاسې کولی سئ، هر قسم چې وغواړئ هغه کولی سئ. بل کاپي کوئ ځینې، بل کاپي هم ځینې وکړئ. نو نور ما په دې قسم تاسې کولی سئ. نو چې کله تاسې دلته سیف کوئ دلته ایکسپورټ PNG انتخاب کړئ، صحیح ده. PNG انتخاب ده تیار. نو دا چې دا ستاسې د یوټیوب تبنیل دی، صحیح ده. ګورئ دا نوم چې دا د یوټیوب تبنیل شو. نو تاسې کولی سئ خپل دا قسم نوم جوړ کړئ، نو بیا هغه په فیسبوک، واتساپ، نور هر څه کې خلکو ته استولی سئ. په هر دا قسم ښکلی نوم جوړ کړئ، نو بیا تاسې استولی سئ. نو ملګرو دغه وه زموږ د نننۍ ورځې ویډیو. هیله ده چې خوښه سوې مو وي. که مو چیرې خوښه سوې وي نو لایک حتما ورکړئ، او نور ملګرو ته یې هم ورسوئ چې هغوی هم فایده ورنه واخلي. او د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل ته راسئ. نور په الله تعالی سپارمه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.